نو لومړی موږ ویل چې د پروګرام د لیکلو چې کوم سیکوینس ده په سی ژبه کې دا یعنی لیفت ټو رایټ او ټاپ ټو باټم ده. یعنی څه ډول کوم لیکنه چې موږ کوو، مثلا لیکم انټیجر ا او بیا کولی کوم چې پرینټ اف یا مثلا سکانف ا، نو دا لیفت ټو رایټ او ټاپ ټو باټم په همدې ډول هر څومره کود لیکل شوی وي ایگزیکیوټ کیږي. چیرې موږ وغواړو چې دا ایگزیکیوشن دا ترتیب چې کوم دا څنګه کو تغییر ورته ورکړو، یعنی موږ د خپل خوښې مطابق هغه ورته ورکړو. مثلا 100 لاینه کود مو لیکلی ده، په دې کې 50 لاینه داسې کوم چې زما د خوښې مطابق باید ایگزیکیوټ شي، نور باقي باید همغه خپل ترتیب سره اوسیږي. نو زه څه استفاده کوم دې لپاره، یعنی یا به کنډیشنل سټیټمنټس اوسیږي یا به آیټریشن سټیټمنټس اوسیږي، یعنی یا به موږ تکراري اغازات استفاده کوو یا به هم کنډیشن استفاده کوو. مثلا د ا لپاره یو قیمت ده، زه یې ته قیمت ورکوم 10. که زه اوس ولیکم چې پرینټ اف پرسنټ ډي او ا، یعنی د ا قیمت مساوي کیږي په چی سره؟ په پرسنټ ډي یو قیمت سره او په ا سره. نو زه چې دا پروګرام اوس رن کوم هر ځلې د ا قیمت ماته څو ښکاري؟ 10 قیمت ماته ښکاري. اما که چیرې زه وغواړم چې دا د یو کنډیشن په اساس باندې باید ښکاره شي، که چیرې د ا قیمت یو معلوم حد کې اوسیږي، په یو معلوم لیمیټ کې اوسیږي، نو ماته باید ښکاره شي، بغیر له هغې څخه باید ښکاره نه شي. د لپاره څه موږ استفاده کوو؟ کنډیشنل سټیټمنټس استفاده کوو. یا زه غواړم چې د قیمت څو ځلې ماته ښکاري؟ فقط یو ځلې. زه غواړم نه د قیمت باید زه د سټیټمنټ استفاده کوم چې د قیمت 1000 ځلې ماته ښکاره شي، 1000 ځلې. نو د لپاره څه استفاده کوو؟ آیټریټیو سټیټمنټس یا هم لوپس استفاده کوو. یعنی زه غواړم چې د ترتیب کې تغییر راولم، د لپاره موږ سټیټمنټس استفاده کوو چې یا به کنډیشنل اوسیږي یا به آیټریټیو اوسیږي یا به بریک کنټینیو زیات بیا وروسته موږ وایو. نو اوس راځو د لپاره زه کنډیشن ورکوم. په دې حالت کې چې دا کود سیو کړم او رن یې کړو، نو راځو کمپایل کوو دلته. د قیمت څو ده؟ همدا 10 قیمت ښکاره کوي. هر ځل چې د پروګرام رن کیږي د قیمت به همدا 10 اوسیږي، هیڅ تغییر نه پکې راځي. زه اوس وایم دلته زه یو کنډیشن ورکوم، وایم که چیرته د ا قیمت له 50 څخه لوی اوسیږي، نو څه دې ښکاره شي؟ د ا قیمت دې ښکاره شي، بغیر له هغې څخه باید څه وشي؟ د قیمت ښکاره نه شي. اوس زموږ پروګرام د یو کنډیشن مطابق کار ترسره کوي، هغه خپل ترتیب یې لاسه ورکړو. اصلا ترتیب څه ډول و؟ لیفت ټو رایټ ټاپ ټو باټم. باید دا میسج ماته هر ځل ښکاره کېدلی. اما په دې حالت کې چېرې زه دا پروګرام سیو کړو او کمپایل یې کړو او رن یې کړو، موږ ته هېڅ هم نه ښکاره کېږي. د یو کنډیشن مطابق موږ اوس د پروګرام هغې ایګزیکیوشن ته تغییر ورکړلو. اوس که چېرې د قیمت له 50 څخه لوی اوسیږي، نو ښکارېږي به، بغیر له هغې څخه د قیمت نه ښکاره کېږي. په دې حالت کې اوس د قیمت څو ده؟ 300. آیا 300 له 50 څخه لوی دي؟ یس، کنډیشن مو صحیح ده، نو قیمت یې ښکاره کېږي موږ سره. نو اف ته د اف بل نوم څه ده؟ اف ته بل موږ کوم نوم اخلو؟ سنګل پات، یعنی فقط د موږ سره یواله رشتون لري. که دا شرط صحیح شو، باډي ته راځي، کوم څه مو چې باډي کې لیکلي هغه ایګزیکیوټ کېږي، بغیر له هغې څخه نه ایګزیکیوټ کېږي، بله هېڅ لاره د موږ سره شتون نه لري. دې څه وایو موږ؟ سنګل پات ورته وایو. بل موبایل که چیرې یو کنډیشنل سټیټمنټ مو یوازې یو جمله ولري، اړتیا نشته چې باډي ورته ورکړو. لکه په دې حالت کې اوس باډي ته اړتیا شته؟ نه. که رن کړو هماغه مخکینی چې کوم آوټپوټ و هماغه ډول آوټپوټ اوس هم ورکوي، صحیح ده. اما کله یو څخه زیات سټیټمنټس ولري، بیا څه ته اړتیا لرو؟ باډي باید شتون ولري. که چېرته باډي ورته ورنکړو، مثلا زه په همدې حالت کې داسې ولیکم چې یو بل سټیټمنټ هم ورته ورکړم، پرینټ اف مثلا یو میسج ښکاره کوو، ویلکم. صحیح شو؟ دا میسج هم ښکاره کړو. نو په دې حالت کې به اوس کوم میسج به ښکاره کړي چې د قیمت 300 اوسیږي؟ که د قیمت 300 اوسیږي، کوم قیمت به ښکاره کړي؟ باید دواړه ښکاره کړي، صحیح ده. ولې دواړه ښکاره نه کړل؟ ا 300 ده او پرینټ اف ویلکم ښه راځي. د قیمت له 50 څخه لوی ده، یس، قیمت یې ښکاره کړو. دا چې موږ ته نه همدا یو سټیټمنټ د شي مربوط کړی ده، د اف مربوط مو کړی ده، باید دا قیمت هم ښکاره شي او ویلکم هم باید ورسره ښکاره شي، ځکه چې ویلکم موږ د هېڅ باډي مربوط هم نه ده کړی. دا چې ولې ښکاره نه شو؟ صحیح کمپایلیشن ونه شو یا مو هم سیو کړی نه و، صحیح ده. ویلکم یې هم ورسره ښکاره. ګورئ دې حالت کې چې د زه د قیمت څو کم 10 کړم، اوس به څه ښکاره کړي؟ 10 له 50 څخه لوی دي؟ نه.
نو څه به ښکاره شي چې رن کو ولې ویلکم ښکاره شي چې شرط صدقونه کې نو ویلکم ولې ښکاره کیږي څنګه ویلکم څنګه ده آفرین دا په شرط پورې تړلی نه ده ځکه چې ویلکم ځکه په شرط پورې تړلی چې موږ وایو چې فقط یوازې یو سټیټمنټ اوس لري ځکه موږ باډي نه ده ورته ورکړې موږ ویل چې چېرته باډي ورته ورنکړو یو سټیټمنټ فقط شي پورې مربوط کېږي په کنډیشن پورې مربوط کېږي که چېرې زه اوس دلته باډي ورته ورکړم په دې شکل سره اوس په آوټپوټ هېڅ هم دې موږ سره شتون نه لري ځکه چې موږ اوس دواړه سټیټمنټس په شي پورې مربوط کړل په شرط پورې مربوط کړل که چېرته اوس کمپایل کړو آوټپوټ هیڅ آوټپوټ هم نه موږ نشته صحیح ده نو موږ وایو که چیرې په کنډیشن سټیټمنټس کې یو سټیټمنټ اوسېږي موږ سره یو باډي مربوط یې کوو یو کنډیشن مربوط یې کوو نو موږ باډي ته اړتیا نه چې باډي ورته ورکړو لکه مخکینی حالت ته نه یو پرنټ اف اوسېږي اما که وغواړو چې زیات سټیټمنټس د یو کنډیشن مربوط کو باید څه ورته ورکړو باډي باید ورته ورکړو ښه د اف بل نوم څه ده سنگل پاث او یا هم یونی ډایرکشنل ولی یونی ډایرکشنل ورته ویل کیږي ځکه چې فقط یو ډایرکشن شتون لري که چیرته دا کنډیشن صحیح شي راځي باډي ته که غلط شو هیڅ کوم بل لاره موږ سره شتون لري یوازې همدا یو لاره شتون لري ښه دویم موږ څه ویل اف ایلس لیف څخه وروسته موږ څه ویل اف ایلس مو ویلو اف ایلس ته بل نوم څه اخلي ډبل پاث او یا هم بای ډایرکشنل ورته کې صحیح ده یعنی دوه ډایرکشن دي موږ شتون لري دلته نو که چیرې عدد له 50 څخه لوی اوسېږي ویلکم به ښکاره شي که لوی ونه اوسېږي څه به ښکاره شي ایلس ته راځو صحیح ده ایلس اتوماتیک موږ ته هغه کوډ هغه هم ښکاره شي دلته کوډ لیکلو برخه ده په ایلس کې موږ څه ښکاره کوو پرنټ اف number is not greater than 50 دا میسج به ښکاره شي اوس بغیر له دې څخه یعنې له 50 څخه چې څومره کوچني عدد دي که منفي عدد دي که صفر دی ټول کومې برخې ته راځي هغه ایلس ته راځي موږ مخکې ویلي وو چې اف ایلس څه ډول کار کوي په اف کې د موږ سره فقط یو فرعي سیټ راخیستل کېږي په ایلس کې د موږ سره نور مکمل سیټونه پاتې کېږي یا مکمل نور ټول سیټ پاتې کېږي چېرته موږ مثلا دا د سیټ نمبرز دا وجه څه ډول سیټ ده یو کلی سیټ ده ټول عدد پکې شامل دي نو په اف کې د موږ سره د یو فرعي سیټ پاتې نو موږ وایو مثلا 15 اف کې چېرته x مساوي څه سره 15 سره فقط 15 تر اخر نور څومره عدد چې پاتې کېږي ټول په شي کې راځي ایلس کې راځي فقط هغه یو سپیسیفیک کنډیشن چې موږ په اف کې ورکړی ده دغه مربوط چې څومره نور کنډیشنز دغه ټول په شي کې پاتې کېږي دغه اپوزیټ کوم دي په ایلس کې پاتې کېږي مثلا زه وایم چې چېرته ا له 50 څخه لوی اوسېږي نو یو سیټ موږ له 50 څخه لوی کو له 50 څخه کوچنی او د 50 په شمول باندې ټول په شي کې پاتې شو په ایلس کې پاتې شو نو ځکه هم موږ وایو چې د ایلس اف ایلس بل نوم څه ده ډبل پاث ده صحیح ده ډبل پاث دلته موږ سره څو پاث شتون لري پاث څه معنا لاره څو لارې شتون لري موږ سره دوه لارې یا به اف صحیح کېږي که اف صحیح نشي حتما به صحیح کېږي هیڅ به صحیح کېږي هیڅ امکان هم نه لري چې اف او ایلس دواړه یعنی نه د اف ایگزیکیوټ نه د ایلس ایگزیکیوټ شي صحیح ده کوم کنډیشن چې موږ ورکړی ده یا دا چې مثلا دې لپاره یو قیمت ورکوو له هغې څخه وروسته دې قیمت به یا په اف کې راځي او یا هم په ایلس کې هیڅ امکان نه لري چې څنګه دې اوسېږي دا نه د اف شي او نه د هم ایلس شي او هم د اف شي هم د ایلس شي یعنی نه دواړه یو ځای ایگزیکیوټ کېږي او نه هم دواړه یو ځای پاتې کېږي حتما به یا اف ایگزیکیوټ کېږي یا هم ایلس او که چېرته یو ایگزیکیوټ شي بل څنګه نه کېږي بل نه ایگزیکیوټ کېږي یعنې امکان نه لري چې دواړه د یو ځای ایگزیکیوټ شي صحیح ده په اف ایلس باندې هم پوه شولی د دې څخه وروسته مو څه وویل ملټي اف موږ وویل چې یو ملټي اف ده او بل ملټیپل اف ده ملټي اف او دوان څه ملټیپل اف په ملټي اف کې فقط موږ اف استفاده کوو اف ایلس اف د موږ سره شتون نه لري اما په ملټیپل اف کې بیا څه شتون لري د موږ سره اف ایلس اف یعنی یو اف اوسېږي بل به ایلس اف اوسېږي بل اف ایلس اف همداسې ایلس اف همدې شکل سره جوړ هغه لري فرق یې څه و فرق یې موږ ویلی و
څه فرق یو ملټي اف کې چیرې یو کنډیشن صحیح شي غلط شي بل کنډیشن څنګه کې ایگزیکیوټ کیږي اما ملټیپل اف کې چیرته یو کنډیشن مو صحیح شي بل نه ایگزیکیوټ کیږي. راځو چې مثال کې ګورو. زه وایم اف کې چیرته د ا قیمت لوی اوسېږي له صفر څخه نو موږ ته څه ښکاره شي موږ ته ښکاره شي چې is greater than 0 دا میسج دی ښکاره شي. صحیح ده. بل هم اف ورته ورکوو ملټي اف استفاده کوو که چیرته د قیمت لوی اوسېږي له مثلا له لس څخه یا له 15 څخه یو قیمت ورته ورکوو نو موږ ته ښکاره شي چې پرنټ اف is greater than 10 دا میسج دی هم ښکاره شي. بل اف هم ورته ورکوو وایي چې چیرته د قیمت لوی اوسېږي له شل څخه نو موږ ته ښکاره شي دا میسج چې is greater than 20 درې میسجونه مو ښکاره کړل. دا اوس ملټي اف ده که ملټیپل اف یا اف ایلس اف ده ملټي اف ده. صحیح ده. اف ایلس اف نه ده ځکه ټول مو څه استفاده کړي اف او بل هم اف ده. په دې کې چې د یو کنډیشن صحیح شي غلط شي بل کنډیشن هم چک کیږي. صحیح ده. مثلا قیمت ورته ورکوو. اوس راځو قیمت هم د شیل لارې ورته اخلو. د قیمت اوس مو سټیټیک انیشلایز کړی. څنګه انیشلایز کوو ډاینامیکلی د شیل لارې یو میسج ښکاره کوم چې انټر any value for a /n سکانې پلارې به ترلاسه کړو. دا قیمت څه ډول قیمت ده %d او اډرس اف a کې به سٹور کړو. دې قیمت مو ډاینامیکلی ترلاسه کړو. پروګرام مو سیو کوو. راځو کمپایل کوو او رن کوو. اوس انټر any value for a قیمت ورته ورکوو څو مثلا 10 له صفر څخه لوی دي یس یو کنډیشن مو صحیح شو نو صحیح ښکاره کړو چې is greater than 0 بل کنډیشن ته هم راځي 10 له لس څخه لوی دي یس دا کنډیشن هم صحیح شو بل کنډیشن هم ګوري 10 له شل څخه لوی دي یس دا کنډیشن هم صحیح شو ټول ایگزیکیوټ شو. یعنی که چیرته کوم کنډیشن صحیح کیږي بل کنډیشن هم څنګه کیږي چک کیږي ورسره. اوس راځو د قیمت څنګه کوو دا ځلې تغییر ورته ورکوو. مثلا څو ورته ورکوو قیمت شل ګورئ شل له صفر څخه لوی دي یس له صفر څخه لوی دي شل لس څخه لوی دي او دا باډي هم ایگزیکیوټ شو. شل له شلو څخه لوی دي نه دا صحیح نشو دا کنډیشن باډي نو ایگزیکیوټ نشو. نو موږ وایو په ملټي اف کې که چیرته یو کنډیشن صحیح کیږي هم بل کنډیشن څنګه کیږي ایگزیکیوټ کیږي بل کنډیشن هم چک کیږي دغه مربوط باډي هم ایگزیکیوټ کیږي. او که چیرته یو کنډیشن مو غلط شي مثلا لومړی کنډیشن مو غلط شي قیمت څو ورته ورکوو -15 یا -4 لومړی کنډیشن صحیح ده نه دویم هم چک کیږي صحیح ده نه دریم هم چک کیږي صحیح ده نه نو چې یو کنډیشن هم صحیح نشو هیڅ نه ایگزیکیوټ کیږي. نو په ملټي اف کې که کوم کنډیشن مو صحیح شي غلط شي بل کنډیشن هم چک کیږي دا قانون ده. صحیح ده. لدې څخه وروسته موږ څه وایل ملټیپل اف یا اف ایلس اف. په اف ایلس اف کې څه فرق ده فقط دویم اف نه څه ده ایلس اف ده دریم هم اف نه څه ده ایلس اف ده. څومره اف چې د ټول موږ سره څه دي ایلس اف دي. فرق یې دا ده که چیرې یو کنډیشن په ټولو کې صحیح شو نور سټاپ کیږي بل کنډیشن بیا نه چک کیږي. صحیح ده. مثلا زه اوس قیمت ورته ورکوم څو دی پروګرام ته یو ځل به کمپایل کو قیمت ورته ورکوم مثلا لس یا مثلا هماغه 10 شي موږ مخکې ورته ورکل 10 له صفر څخه لوی دي یس کنډیشن صحیح ده. نو څه ښکاره شو موږ ته is greater than 0 صحیح ده میسج ښکاره شو. آیا د بل کنډیشن مو چک کیږي نه نور سټاپ شو ځکه څه شی استفاده کړی موږ ایلس اف مو استفاده کړی ده. نو د ملټي اف او د ملټیپل اف یا د ملټي اف او د اف ایلس اف فرق څه شي شو په اف ایلس اف کې چیرې یو کنډیشن مو صحیح کیږي بل کنډیشن هم څنګه ده نه چک کیږي. اما په ملټي اف کې به څه ډول دي که کنډیشن صحیح کیږي غلطي ټول کنډیشن چک کیږي. استاد په دې کې څه شرط ورکړو چې د سلو نه مثلا موږ جیب نمبر ورکړو د صفر نه ښکته دا نمبر د سلو نه جیب ورکړو وایي چې دا انوایرنټ نمبر ده دا څه کولی شو دې کې یس ول نشو کولی دا فقط په اف کې هم موږ کولی شو په ساده اف کې په اف ال سی باندې پوه شولئ. راځو اوس دغه پروګرام ته ګوره چې فقط باید د سلو او د شي منځ کې اوسېږي سلو صفر. زه وایم اف که چېرته ا لوی اوسېږي له صفر څخه and ا کوچنی اوسېږي له سلو څخه نو موږ ته ښکاره کړه چې څه
valid number یعنی څه ډول نمبر ده صحیح نمبر ده else بغیر دغه څه ډول نمبر ده invalid نمبر ده یعنی چې کوم نمبر تاسو کړی هغه څنګه ده نه ده صحیح صحیح ده اوس که چیرته نمبر ورته ورکوو باید د څو ترمنځ اوسیږي د سلو او د هماغه صفر ترمنځ کوم څه ته وایي مثلا ورکوو 10 valid نمبر ده که چیرې بل نمبر ورته ورکوو مثلا څو 900 invalid نمبر ده صحیح ده په if else کې قد دا کار کولی شو او کولی شو کنډیشن زیات ورته ورکړو مثلا له صفر څخه لوی له سل څخه بل else کې بل هغه ورته ورکړو په if else کې هم کولی شي end موږ دوه ځله یو ځل واپس دا کمپیټ ده نه د end logical operator اصلي هغه هم دا ده یعنی دا یو اپریټر دی مثلا د جامع اپریټر دی یا د منفي اپریټر هم شکل هم دا ډول ده دا بیا دې نه هغه جوړیږي bit wise and operator نه جوړیږي صحیح ده یو چې د موږ سره دا logical operator یو څه ده bit wise operator ده مثلا موږ سره and دا اور دا دلته موږ اور څه ډول وایي په دې ډول سره بیټونه کې څه ډول وایي په دې ډول سره او البته بیا مثلا address operator نه جوړیږي address صحیح ده address هم چې موږ ورته وایو address چې یو address مترسته کوم مثلا scanf کې موږ address ترلاسه کوو نو هر یو بیل وظیفه لري مثلا دې وظیفه مثلا چې دوه کنډیشن راغلي او سره کمباین کوي که چیرته دواړه کنډیشن مو صحیح اوسېږي نو څه کوي باډي ایگزیکیوټ کیږي اما د دې اپریټر وظیفه بیا څه ده ادرس راغلی صحیح ده ادرس راغلی مثلا زه لیکم انټیجر سټریک اډ سټریک نه څه په موږ استفاده کړه چې ادرس ورېبل وو غواړو ادرس ترلاسه کړو نو دې موږ څه لیکو ادرس اف ا د ا ادرس راوخله نو دواړه بیل اپریټر دي دا څه ډول اپریټر ده ادرس اپریټر ده دا څه ډول اپریټر ده اینډ اپریټر ده یعنی په دې باندې ادرس راخلو په دې باندې همدا کمبینیشن سره کوو هر یو کمپایلر بیل تعبیروي بیل معنا ورته ورکوي صحیح شو ښه if else multiple if په دې کې چا سره پوښتنه یې نشته پوښتنه تاسو پوه شئ تاسو اخر چې راوړئ پوهېږئ ان شاء الله ښه په دې کنډیشن کې سره هغه څنګه کېږي نمبر ورکړي یو نه پنځو پورې او چې دا ریورس درته وکړي اول پنځه راشي بیا څلور باندې لوپ کې خو کېږي ښه لوپ کې بیا موږ وکړو صحیح ده اف کې اوس پرېږدو اسایمنټ ورکړی ښه راځو سویچ ده څنګه او ماډیول مثلا موږ لومړی عدد راخلو لکه څنګه چې تقسیموو د هغې باقي مانده ریزلټ چې ده هغه د موږ سره هماغه اخر حد ده او باقي مانده چې اخر پاتې کېږي هغه د موږ سره او هغه باقي مانده بیا راخلو بیا یې ماډیول کوو طریقه یو څه جنجالي ده اوس طریقتونه بیا په لوپ واسطه باندې موږ اسانه کولی شو صحیح ده نو راځو اوس سویچ ده صحیح ده nested if رښتیا پاتې ده nested if موږ څه ډول کار کوي یعنی یو if موږ راخلو یو بل if منځ کې nest کوو nest څه معنا یعنی ځاله جوړول یا جاله جوړول چې تاسو ورته وایي یعنی یو if د بل if منځ کې خپل ځان لپاره هماغه ځاله جوړوي نو مثلا زه وایم if که چېرته د ای قیمت لوی اوسېږي له 5 څخه دا کنډیشن که صحیح شي بیا بل کنډیشن هم باید چک شي چې د دې قیمت لوی اوسېږي له لاس څخه که دا کنډیشن هم صحیح شو باید دریم کنډیشن هم چک شي که چېرې دې قیمت لوی اوسېږي له 0 څخه نو بیا د یو ریزلټ ښکاره شي صحیح ده بیا د څه ښکاره شي یو څه د ښکاره شي مثلا موږ ته ښکاره شي چې یو آر ویلکم دا میسج د ښکاره شي بغیر له هغې څخه دا میسج باید ښکاره نه شي اوس د دې لپاره چې یو آر ویلکم میسج ښکاره شي د قیمت باید له 5 څخه هم لوی اوسېږي له 10 څخه هم لوی اوسېږي او له 0 څخه هم لوی اوسېږي درې واړه کنډیشنز باید څه ډول شي صحیح شي که چېرې له 5 څخه لوی اوسېږي 10 څخه لوی اوسېږي اما له 0 څخه لوی ونه اوسېږي دا میسج به ښکاره شي نه نو موږ وایو چې د nested if کړنه څه ډول ده د and logical operator په شکل سره ده if a is greater than 5 and a is greater than 10 and a is greater than 20 درې واړه باید څه ډول اوسېږي صحیح اوسېږي په end کې هم موږ ویلي وو چې درې واړه کنډیشن څلور واړه کنډیشن باید څه ډول اوسېږي صحیح اوسېږي همدا کار په یو if کې هم کولی شم څه ډول if که چېرته a لوی اوسېږي له 5 څخه and a is greater than 10 and a is greater than
20 نو printf څه میسج ښکارا شي you are welcome دا میسج ښکارا شي دا کوم چې کې وکولو په end logical operator په استعمال وکولو یعنی دلته هم کچېر درې وړه کنډیشن صحیح کیږي څه میسج به ښکارا کیږي موږ ته دا میسج به ښکارا کیږي دلته هم کچېر درې وړه کنډیشن صحیح کیږي څه به ښکارا کیږي دا میسج به ښکارا کیږي صحیح ده نو د nested if کړه تقریبا د شي غونډه ده د end logical operator غونډه ده اما چې فرق ورسره لري هغه به مسوي اوس راځو پروګرام څنګه کوي سیو کوي او compile execute enter any value قیمت ورته کو 90 یار ویلکم ځکه 90 لا 15 څخه لوی دی یو کنډیشن صحیح شو راځي د کنډیشن د دې باډي دا د باډي کوم بل کنډیشن ورته کړی 90 لا 10 څخه 90 لا 90 څخه لوی دی هو دا کنډیشن مو هم صحیح شو 90 لا شل څخه لوی دی یس دا کنډیشن هم صحیح شو موږ میسج کړی شي اوس راځو یو بل قیمت ورته ورکو مثلا لاس لا 15 څخه لوی دی یو کنډیشن صحیح کیږي نور کنډیشن څنګه دي غلط دي نه صحیح کیږي موږ کولای شو دلته د اف منس کې مثلا میسج ورته کارو چې printf is greater than 5 ځکه چې لا 15 څخه لوی شي د ځای راځي چې لا 15 څخه کوچنی وسی دا میسج ایگزیکیوټ کېدلی شي نه کله چې دا لا 15 څخه لوی شي څنګه لومړی سټیټمنټ به دا متکرر کړي ځکه باډي کې لومړی سټیټمنټ همدا ده لغه څخه وروسته کله چې لاس څخه لوی شي باید لومړی سټیټمنټ څه وسیږي is greater than 10 دا کار کی صحیح ده لومړی سټیټمنټ په هغه حالت کې چې نمبر لاس څخه لوی وسیږي لومړی میسج به څه کار کوي مبتدا صحیح ده او کله چې شرط څخه لوی وسیږي you are welcome دا میسج به کار کوي اوس راځو ایگزیکیوټ کوي پروګرام compile او execute قیمت ورته ورکو مثلا څو دیرش یا مثلا لاس ورته ورکو مهرباني لاس فقط ل 15 څخه لوی دی نو ګورئ کله مو چې لاس قیمت ورته ورکو لاس ل 15 څخه لوی دی کنډیشن صحیح ده او کنډیشن صحیح ده لومړی دا میسج مو ته ښکارا کوي چې a is greater than 5 دا میسج دلته ښکارا کوم دا د سکرین باندې څه شو اوټپوټ دا ده صحیح ده ښکاری ده میسج ښکارا شو لغه څخه وروسته دویم کنډیشن مو چک کوي آیا لاس څخه لوی دی دویم کنډیشن نه دی لوی کنډیشن غلط ده دا نه ښکارا کیږي او دا بل هم کنډیشن غلط ده هم نه ښکارا کیږي او یو ار ویلکم هم نه ښکارا کیږي صحیح شو نو دا nested if کړه تقریبا د شی غونډه ده د end logical operator ما فرق سره ور سره په end logical operator کې موږ نشو کولای چې د یو کنډیشن لپاره موږ بیل اوټپوټ کړو کوم دلته د هر کنډیشن لپاره بیل اوټپوټ هم کار کولای شو او په اخر کې چې د ټول صحیح وسی ټول لپاره یو مشترک اوټپوټ هم کار کولای شو یعنی دلته وګورئ د هر if لپاره موږ بیل اوټپوټ هم ورکو بیل یعنی کانټینټ هم ورکولای شو د if لپاره بیل کانټینټ ورکو او د if لپاره بیل اما چې په اخر کې ټول صحیح کې ټول لپاره بیا یو مشترک لکه د end باندې کنډیشن هغه کنټینټ سم ورته ورکولای شو اما په شي کې end logical operator کې به موږ دا کار نشو کولای په کې چې د ټول کنډیشن صحیح وسیږي یو اوټپوټ وسیږي چې د یو هم غلط وسیږي اوټپوټ څنګه دی نشي ورکولای صحیح ده په دې باندې پوه شولې پوښتنه وی چا سره ښه راځو سویچ ته سویچ ګورئ څنګه مو سویچ وای اتومات هغه سټرکچر راغی دلته په سویچ کې د مو سره څه شون لري یو خپل سویچ کی ورډ ده یو کیس ده او بل بریک ده او اخر موږ سره ډیفالت ده صحیح ده په کیس کې موږ څه وایي ګورئ دا د ایډیټر خپل مهرباني ایډیټر خپل هغه یعنی اتومات کومه کول دی یا د کود اتومات جنریټ کول دی وای کیس به سره ورسي کانستانت expression باید وسیږي صحیح ده یعنی دلته شي نشي راتللی کنډیشن نشي راتللی او لغه څخه وروسته به کوډ لري دغه کیس لپاره چې کوم کوډ دغه په دغه برخه کې راځي او په اخر کې به څه وسیږي بریک وسیږي اوس موږ راځو کوم ایکسپریشن موږ غواړو چې سویچ کو ا ایکسپریشن موږ څنګه کړلو سویچ کو
یعنی زه غواړم د یو قیمت او سویچ کوم د قیمت وګورم که چېرته یو اوسېږي که دوه اوسېږي درې څلور پنځه یو قیمت بل قیمت اوسېږي باید د هغې مطابق یې کړنه ترسره شي. نو کیس لومړی که چېرته دې قیمت څه اوسېږي که چېرته دې قیمت مو سل اوسېږي دا یو کیس شو د موږ سره یو کیس ده یعنی یو انټروال نه ده د موږ سره فقط یو کیس ده. نو که سل اوسېږي باید څه مسیج ښکاره کړي printf a value is 100 دا مسیج باید ښکاره شي. له هغې څخه وروسته باید څه وشي بریک شي باید نور باید مخکې لاړ نه شي. کیس 2 که چیرې د هغې قیمت څه اوسېږي که زر اوسېږي هر قیمت ورته ورکولی شي دا باید کانسټانټ یو قیمت اوسېږي چې هر قیمت وي چې هر قیمت اوسېږي صحیح ده. نو as value is څو ده زر ده او باید په آخر کې څه ورته ورکو بریک. د هر کیس په آخر کې باید څه شتون ولري بریک باید شتون ولري او د ټولو کیسونو په آخر کې هر څومره کیسونه چې تاسو ورکوئ یو دوه درې څلور پنځه لس سل هر څومره کیس چې اوسېږي هر کیس به یو قیمت لري په آخر کې به څه شتون لري ډیفالټ د څه غوندې کار کوي د ایلس غوندې لکه په ایف ملټي ایف کې چې ایلس ډول کار کوي دلته ډیفالټ ده یعنی څومره کیسونه چې دي که چیرې دا یو کیس هم نه اوسېږي نو کوم کیس به څه به صحیح کېږي کومه باډي به صحیح کېږي ډیفالټ. په ډیفالټ کې موږ څه ورته وایو printf a number یعنی یو نمبر ده چې نه هم سل ده except 10 except 100 and 1000 بغیر له سل او زر څخه یو بل عدد ده ځکه سل او زر موږ په شي کې ورته ورکړي دي په کیسونو کې ورته ورکړي نو په ډیفالټ کې به یو بل عدد اوسېږي. راځو کمپایل کوو پروګرام enter any value قیمت ورته ورکوو مثلا سل د value a value is سل د قیمت څو د سل ده بیا یې کمپایل کوو زر قیمت ورته ورکوو a value is 1000 دویم کیس صحیح شو او راځو څو قیمت ورته ورکوو دا ځلې یو بل قیمت مثلا 90 a number except 100 and 1000 بغیر د سل او زر څخه یو بل قیمت ده. نو دا شي کار شو د سویچ کار شو سویچ A یعنی د قیمت مو سویچ کا که چیرې سل اوسېږي نو دا کار وکړه او بریک شه که چیرې زر اوسېږي نو دا مسیج ښکاره کړه او بریک او که چېرته نه سل اوسېږي نه زر نه هم کوم کیسونه چې مې ورکړي په آخر کې څه کار وکړه دا مسیج مې ښکاره کړه. هر کیس کېدلی شي زیات میسیجز هم ولري زیات سټیټمنټس هم ولري صحیح ده او په بل په ایف کې که چېرته له یو څخه زیات سټیټمنټ شتون ولري موږ باډي باید ورته ورکړو اما په کیس کې اړتیا نه لرو هر څومره سټیټمنټس ورته ورکولی شي بغیر له باډي څخه هر یو کیس ده ځکه په آخر کې موږ څه لرو بریک لرو دلته بریک په واسطه باندې کمپایلر په دې باندې پوهېږي چې دا کیس نور څنګه شو سټاپ شو خلاص شو همالته کمپایلر نه پوهېږي چې دا ایف سټیټمنټ په کوم حالت کې خلاصېږي موږ باید څه ورته ورکړو باډي ورته ورکړو. په ایف if else multi if nested if کې که چیرې د موږ سره د یو څخه زیات سټیټمنټس د یو کنډیشن مربوط وشي باید څه ورته ورکړو باډي ځکه چې کمپایلر پوه شي دغه سټیټمنټس د دغه کنډیشن مربوط کېږي. اما په کیس کې که چیرې زیات سټیټمنټس هم ولرو باډي ته اړتیا نه لرو ځکه کمپایلر په څه باندې پوهېږي په بریک باندې پوهېږي دا د کیس آخر نو دلته کیس خلاص شو صحیح ده. سویچ استاد اف باندې کار کوي سویچ د ایف باندې کار کوي ما فرق څه د ایف سره یا د ایف ایل سره باډي لري او دی باډي لري دا نه لري بل دلته موږ کانسټانټ ویلیو ورته ورکولی شو صحیح ده یو ثابت قیمت ورته ورکولی شو او یعنې نشو کولی چې دلته موږ کنډیشن ورته ورکړو او انټیجر قیمت ته نه راتلی شي صحیح ده اشاري قیمت نه تنه اشاري قیمت تنه ثابت قیمت ورته ورکولی شو سویچ کې خو کولی شي کرکټر هم ورکړي کرکټر هم ورته ورکولی شي خوش او دلته موږ څه بل هغه سره په دې کې دلته موږ انټروال نشو ټاکلی اما په ایف کې موږ انټروال ټاکلی شو موږ وایو که چېرته ا لویه اوسېږي له 5 څخه په ایف کې موږ وایو اما دلته موږ دا کار نشو کولی صحیح ده. او بل د ایف ایلس ایف یا هم د ایف د سیریز او د کیس ترمنځ فرق څه ده د سویچ ترمنځ فرق څه ده سویچ څنګه ده سرعت یې زیات ده پرون موږ د باندې خبرې وکړلې چې دا څه ډول زیات ده کمپیوټر معمولا په مایکرو سیکنډز او میلی سیکنډز باندې سرعت محاسبه کوي موږ همداسې نه وایو چې ما پروګرام ولیکلو په ایف کې هغه په نیم ساعت کې اکزیکیوټ شو کله چې په سویچ کې ولیکل هغه په 10 دقیقو کې اکزیکیوټ شو صحیح ده همداسې امکان لري موږ دقیقو په باره کې خبرې نه کوو نه هم د ثانیو په باره کې خبرې کوو موږ څه باره کې خبرې کوو د مایکرو سیکنډز او د میلی سیکنډز یا هم حتی د نانو سیکنډز باره کې یعنې چې
په سرعت کې فرق شته ده اما په ډېر ښه دغه سره اما په کمپیوټر کې سپیډ معمولا په څه باندې کې په همغه لیول باندې دی اندالته سکندز او منټس باره کې خبرې نه کوو نو کیس چې دا یا سویچ سرعت څنګه ده زیاته نسبت اف ال سیف ته یا هم اف ته دلته موږ سره یو ټیبل منځ ته راځي د همغه ټیبل انډیکسینګ کیږي او د همغه پس باندې یو کنډیشن سلیکټ کیږي اما په هغه کې موږ سره یو هغه مکمل چک کیږي صحیح ده پښتنه وی چا سره نشته پښتنه دې پلس پلس آی ډي کې موږ څنګه کولای شو چې بار بار کمپایل وکړو اعداد ورکړو موږ ته د دې باندې دا راځي ریزلټ راځي ځکه هغه کې موږ یو دا ورکړو یو کمپایل کو عدد ورکړو به چې بل عدد ورکړي به موږ سره کمپایل ما درته وایي چې ټیو او بورلاند او دغه آی ډي ګانې ډېر زیات مشکلات لري ما خپله ډېر نه استفاده کړې او لومړي سیمستر کې اما غیډي استفاده کړې د غام بورلاند دا خوله درلود چې کود یې بيخي نه جنریټ کولو ډیو بیا هم یو څه کومه کې تاسو سره کوي چې ته مين ولې کې هغه بریس خپل ورته ورکوي او چې ته مثلا سٹارټ انجینینګ بریس خپل شروع کیږي اما په بورلاند کې بیا هیڅ دغه شتون نه لري هغه یو څه خو ځکه دغه خاطر موږ استفاده کول موږ ته استاد ویلو چې دغه خاطر خدای تاسو له کود سره آشنا شي اما چې به تاسو ډیو استفاده کوئ لغه نه بیا خدای چې ویژوال سټوډیو کوډ استفاده کوي دا سخت ده ورسره آشنا شي دا ډیر اسانه ده په دې کې تاسو کولای شئ بغیر لسیزه سی پلس پلس جاوا سی شارپ پایتون او د ویب ډیولپمنٹ چې کومه د انګولار مثلا ایچ ټی ام ال سی اس ایچ جاوا سکرپټ هر څه په دې کې تاسو کار کولای شئ فقط نیټ سره وصل شئ یو کمپایلر انسټال کړئ یا هم انټرپریټر انسټال کړئ یا مثلا کوم بل څه چې د غږ مربوط اوسېږي نور تاسو ډیر په اسانۍ سره د کمانډ په واسطه باندې کولای شئ چې کمپایل کړئ او رن کړئ یعنی ډیر سیمپل او اسانه طریقه صحیح غوښتنه پوښتنه انتقاد پیشنهاد کوم څه شته